دوهمه برخه. د مشرۍ احساس. مشران تل د مشرۍ احساس کوي. همدا احساس د دې لامل ګرځي چې ټول ولس له دوی څخه ملاتړ وکړي. په حقیقت کې موږ هر یو دا هیله لرو چې لوی کارونه وکړو. مشران د دې وړتیا لري څو زموږ احساسات او هیجان راوپاروي. دوی موږ ته د یوې ښې راتلونکي ډاډ راکوي، نو موږ هم د خپلو خوښیو پر لور حرکت کوو. د یوه ښه مشر په توګه باید داسې موخې ولرئ چې الهام لرونکي او هڅونکي وي. یوازې هغه موخې کیدای شي اغېزناکې ثابتې سي چې پورتنۍ دوه ځانګړنې ولري. معمولا خلک د پیسو لاسته راوړلو او یا هم د پیسو زیاتوالي ته ډېر نه خوشحاله کیږي، خو د یوه داسې کار په کولو سره چې خلک ورته اړتیا لري ډېر د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوي. هڅه وکړئ چې غوره یا ښه واوسئ. د یوه مشر په توګه که غواړئ چې خوبونه مو په حقیقت بدل سي، نو هڅه وکړئ تر ټولو ښه او غوره واوسئ. همدغه موخه مو د خپل شخصي کاروبار او کمپنۍ لپاره هم په پام کې ونیسئ. تر هغه له یوه کاره لاس مه اخلئ څو مو چې خپل رضایت نه وي حاصل سوی. په سوداګرۍ کې دا مفهوم له لاندینۍ پوښتنې سره ورته معنا لري: ستاسو محصولات او خدمات څه ارزښت لري؟ کله چې مو د پام وړ ارزښت وټاکئ، ټوله انرژي مو په کار واچوئ، اخلاقي چارچلند مو سم کړئ څو ستاسو کارکوونکي او مدیران په دې برخه کې غوره او ښه عمل وکړي. تر هغو چې له ښو خلکو سره یو ځای نسئ، هیڅکله نسئ کولی د ښه احساس خاوندان سئ. حتی د سپارل سوي دندې مسؤلیت به هم په سمه توګه نسئ ادا کولی. تاسو باید په داسې کارونو لاس پورې کړئ چې نور یې هم د سرته رسولو وړتیا ولري. موخه یا هدف وټاکئ. خپلې موخې یا هدف ته ژمنتیا کار ارزښتمن کوي. موخه یا هدف ژمنتیا ته دومره اړتیا لري څومره چې انسان اوبو، هوا او ډوډۍ ته اړتیا لري. موږ باور ته اړتیا لرو څو په ځان او نورو هم باور پیدا کړو. مشران داسې کسان دي چې زموږ د باور احساس را ژوندی کوي. هغوی زموږ په وجود کې د ارزښت احساس رامنځته کوي او یادونه کوي چې ارزښت تر بل هر کار راته مهم دی. د هغوی دا خبرې داسې معنا لري چې ګواکې موږ د دوی د بدن نه بېلېدونکي غړي یو او یوې موخې ته د رسېدو لپاره په ګډه هڅې کوو. دا چې څنګه وکولی شو په خلکو کې د ارزښت احساس را ژوندی کړو، له لاندنیو څلورو لارو څخه کار اخلو. لومړنۍ لاره د یو چا قدر او عزت دی. له هرې شېبې ګټه پورته کړئ او د خپلې کمپنۍ له مخکښو او بریالیو کسانو څخه د زړه له کومې مننه وکړئ. هر کله چې تاسو د خپلې کمپنۍ له کارکوونکو مننه او کورودانۍ کوئ، په حقیقت کې هغوی ته د ارزښت احساس ورکوئ او همدا احساس د دې لامل ګرځي چې هغوی خپل کار نور هم په ښه توګه ترسره کړي او دا درته په ډاګه کوي چې ستاسو باور بې ځایه نه دی. دوهمه لاره ټینګار کول دي. کله چې تاسو په یو چا ټینګار کوئ، داسې احساس کوي چې ګواکې د دوی شتون تاسو ته ډېر مهم دی. د هرې شېبې ګټه پورته کړئ او د هغو کسانو ستاینه وکړئ چې په کمپنۍ کې یې ښه پرمختګونه درلودل. تاسو ته یې ښه وړاندیزونه کړي وو او د کمپنۍ په داخلي مسایلو یې ښه تفکر کړی وو. دا ډول کورودانۍ د دوی پر احساساتو خورا اغېز کوي او د دې لامل کیږي چې پر ځان یې باور نور هم زیات سي او داسې احساس وکړي چې ګواکې دی تاسو ته ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې د کمپنۍ کارکوونکي ستاسو دغه رښتینی احساس درک کړي، اړینه ده چې ډېر ژر له هغوی سره بیا ځلې ورته چلند وکړئ. درېیمه لار ستاینه ده. په پرله پسې توګه هغه کسان چې پیاوړی استقامت او ښې ځانګړنې لري په ظاهري شیانو لکه جامو او همدارنګه د مقام په ورکولو سره یې وستایاست. تر ټولو ښه لار چې کولی سي ستاسو د کمپنۍ کارکوونکو ته د ارزښت احساس ورکړي، هغه ستاسو پاملرنه ده. که چیرې تاسو هغوی ته پاملرنه ونه کړئ، هغوی هم خپل ځانونه ستاسو د ارادې د موخو لپاره نه قربانوي. که چیرې هغوی یوازې ستاسو امر ته په تمه ناست وي او هیڅ موقع ورنه کړل سي چې له تاسو سره وګوري، نو هیڅکله به دا احساس ونه کړي چې ګواکې دی ستاسو په کمپنۍ کې او یا هم خپله دنده کې مهم رول لري. موږ ته پکار ده چې د خپلو کارکوونکو خبرې په پوره غور او ښه نیت واورو. د هغوی خبرو ته ځانګړې پاملرنه ولرو. کوم وړاندیزونه چې دوی د خبرو پر مهال موږ ته کوي، که ورسره موافق هم نه یو، باید هغوی ته د خبرو کولو وخت ورکړو څو هغوی داسې احساس وکړي چې ګواکې زموږ رئیس زموږ خبرو ته ډېر درناوی لري.
موخې او لاسته راوړنې نه یوازې یوې کمپنۍ یا ادارې ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې په کمپنۍ کې کار کوي د پرمختګ لوری مشخصوي. یوه ښه موخه یا هدف هغه دی چې یو ګډ دلیل ولري او همدغه ګډ دلیل کولی شي د کمپنۍ ټول کارکوونکي سره متحد کړي. د بیلګې په توګه IBM کمپنۍ چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې یوه تاریخي کمپنۍ ده، د دې کمپنۍ مهمه موخه دا ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله یې خپلو خدمتونو ته ارزښت ورکړی. دا کمپنۍ د کمیت پر ځای خپل کیفیت ته ډېره پاملرنه کوي. د کمپنۍ ټول کارکوونکي د کیفیت په اړه فکر او یو له بل سره سلا مشورې کوي. دا د دې لامل ګرځي چې خپلې موخې یا هدف ته لا وهڅول سي. هغوی باور لري چې مخکښ دي، پیاوړي دي، ځکه په نړۍ کې بله هیڅ کمپنۍ د IBM په څېر خپلو پیرودونکو ته پاملرنه نه لري او نه هم د دوی په څېر خدمات وړاندې کولی سي. د دغه کمپنۍ هر کارکوونکی هڅه کوي د خپلو پیرودونکو پاملرنه او رضایت را جذب کړي. دا کار د دې لامل کیږي څو د کمپنۍ ټول کارکوونکي د یوه ګډ دلیل په لرلو سره متحد سي. د یوې کمپنۍ ټولې لاسته راوړنې په یوه پرېکړه لیک کې لیکل کیږي. دا پرېکړه لیک په روښانه توګه ټولو خلکو ته ښیي چې ولې کمپنۍ لومړی مقام خپل کړی او تر ټولو مهمه موخه یې څه ده. معمولا دا پرېکړه لیک تر ډېره پورې په پیرودونکو یا مشتریانو پورې تړل کیږي. یا په بله وینا، ستاسو محصولات او خدمات څنګه کولی سي د یوه پیرودونکي په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړي. ښه بېلګه یې چاډ هرلي دی. د نیت درلود چې څنګه وکولی سي د خلکو سره داسې مرسته وکړي چې د خپلو کورونو ویډیوګانې له نورو سره هم شریکې کړي. هماغه و چې د یوټیوب جوړ کړ. د چارلیز شوب موخه له خپلې کمپنۍ څخه دا وه چې څنګه په مالي برخه کې تر ټولو ښه او لوړ خدمات وړاندې کړي. د ګوګل بنسټ ایښودونکو لو پیج او برین غوښتل څنګه د لټون یعنې سرچ په برخه کې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. ستاسو کمپنۍ د څه لپاره جوړه سوې ده؟ موخه یا هدف یې څه دی؟ د سوداګرۍ اصلي موخه یا هدف. هر سوداګر مدیر یوه اصلي موخه لري او دا موخه تر بل هر څه ورته مهمه ده. هغه دا ده چې پیرودونکي یا مشتران را جذب او هغوی ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. سوداګریز مدیران په دې باور لري چې پیرودونکي د یوې کمپنۍ هسته تشکیلوي. د بیلګې په توګه د نرداس نرام کمپنۍ مدیران چې په پرله پسې توګه د خپلو پیرودونکو په اړه فکر کوي. IBM کمپنۍ هم د پیرودونکو یا مشتریانو په اړه ورته کړنلاره لري. همداسې ډېرې نورې کمپنۍ هم شته چې د مشتریانو په اړه فکر کوي. کله چې د یوې کمپنۍ ټول غړي د خپلو پیرودونکو د ارزښت په اړه هم فکره او هم نظره وي او د کمپنۍ موخه یوازې د مشتریانو رضایت او را جذبول وي، بیا نو د دوی یووالی او اتحاد هم ډېر اسانه دی. په حقیقت کې تاسو کولی شئ په ډېره اسانه توګه د یوې کمپنۍ یا سازمان پر مخ یوسئ. کله چې تاسو په یوه کمپنۍ کې د مدیر په توګه دنده پر مخ وړئ، خپلو کارکوونکو ته پام وکړئ چې له پیرودونکو یا مشتریانو سره څه ډول چلند کوي. په یوه کمپنۍ یا اداره کې کارکوونکي د پیرودونکو یا مشتریانو درناوی او له هغوی سره نیک چلند کوي. داسې چلند ورسره کوي چې ګواکې پیرودونکي یا مشتریان د دوی ډېر نږدې دوستان او یا هم ډېر مهم کسان دي. دوی د مشتریانو اړیکه یوه مهمه پیښه ګڼي. د هغوی د ستونزې حل دوی ته لویه خوښي وربخښي او کله چې مشتری له دوی سره اړیکه نیسي او د دوی له خدمتونو او محصولاتو خوښي څرګندوي، نو د کمپنۍ د کارکوونکي د بدن غړي په جوش راځي او د بریالیتوب احساس کوي. ستاسو د کمپنۍ غړي له پیرودونکو سره څه ډول چلند کوي؟ په یوه کمپنۍ کې یوه برخه بلې برخې ته خدمتونه رسوي. کوم څه چې تاسو د خپل مسؤلیت پر بنسټ په خپله برخه کې وړاندې کوئ داسې معنا لري لکه څنګه چې تاسو پیرودونکو ته وړاندې کړي وي، ځکه په حقیقت کې تاسو یوې بلې برخې ته خدمتونه وړاندې کوئ او هغوی کولی شي ستاسو له خدمتونو استفاده وکړي. د مدیرانو تر ټولو زیات پام د پیرودونکو رضایت ته دی. که غواړئ چې یو سوداګریز مدیر یا د یوې سوداګریزې کمپنۍ د یوې برخې مدیر جوړ شئ، باید په جدي توګه د سوداګرۍ او د هغه د اساسي موخو په اړه فکر